دې سره سره بل عمل چې د عاشورې پر ورځ باندې مستحب دی او تاسو کولی شئ، هغه نبی علیه الصلاة والسلام نه ثابت دی او د هغې موږ ته حکم کړی دی من وسع علی عیاله فی النفقه یوم عاشورا وسع الله علیه سائر سننه. دا عاشورې پر ورځ باندې چې کوم سړی خپل د کور والو باندې ښه خوراک وکړي، یعنې عام خوراک نه علاوه په دې ورځ باندې ښه شی پوخ کړو او ورې کړو، په دې ورځ باندې ښه خوراک خپل بچو له ورکړو، د هغې برکت به دا چې آینده کال پوره یو کال به الله تبارک وتعالی د دې د برکته د دوی کور کې باندې به د رزق وسعت وي، رزق تنګي به پې الله نه راولي. نو یو موږ خلق دیګونه پخو د حسین رضی الله تعالی په نظر منو، بعضې خلق د هغو په نوم باندې دا د هغو سبیل دی، یو نیت کې فرق دی، یو د حسین په نوم باندې منل دي، یو دا دی چې ما دا شربت ورکړو دا ډوډۍ مې ورکړله د حسین رضی الله تعالی د دې ثواب ورسي دوم دا. لیکن که ته عام تا کولر کې په دغه ورځې باندې شربت ورکوي نو مشابهت دی هغه خلقو سره چې هغو په دا خلق خاص کړې ده، د دې د وجې نه خلق به دا خیال کړي دوم د هغه په نوم باندې دا شی ورکوي، نیاز ورکوي د هغه په نوم باندې نظر ورکوي، د دې نه اجتناب پکار دی. بل ورځې باندې هغه په نوم باندې هغه تاسو د هغه صدقه خیرات وکړئ، ثواب حسین رضی الله تعالی د هغه وبخئ. دا ده چې د هغه شان طریقې مې اختیاروئ، کور کې دننه ښه شی پوخ کړئ، پخپله هم وخورئ، ګاونډي له هم ورکوئ، غریبانو له هم ورکوئ او پخپله خپل بچو باندې وخوروئ. لیکن دا سیسټم چې پخوا به مونږ وړو کې واړو او د زموږ په د علاقو کې به چلېده چې هغه د شکومه لباس او مټۍ مخلې، بیا به هغې له رنګونه ورکول، بیا به چې کوم دی هګۍ یا کبابونه شاګان په هغې باندې ایښېدل، هر بچي به خپل کور نه باد ته وړل. غریبو خلقو بچي چې کتل نو هغه بیا پریشانه شي چې دسه هګۍ هم دي، دسه کوپه ده، دسه اوسکې دي، دسه چې کوم دی کباب دي، چرګان دي، او زمونږ کور کې چې کوم دی هغه ډوډۍ نشته دی نو پریشانه کېږي. بار ته وښکل دا نشته دی، خپل کور کې ښه شی پوخ کړه، پخپله یې وخوره، غریبانانو باندې وخوروه او دا هم ته نیک عمل چې کوم طریقه تا ته پیغمبر ښي هغه ضایع نه ځي. روژه دې ونیوله د یو کال ګناهونه الله تبارک وتعالی تا ته د هغې معافي د یو کال او خپل کور ور باندې ډوډۍ وخوروله، ځان لپاره دې عمل وکړو، خپلې پیسې دې خرچه کړلې، خپل بچو باندې وخوړلې. الله وایي زما د پیغمبر په سنت باندې عمل وکړو، لهذا یو کال آینده به ستا کور نه د رزق تنګي زه ختمومه. نو دا د سنتو د مستحبو د هغې د اثرات وي، د هغې د برکتونه وي، او چې کوم رواجونه دي رسمونه دي د هغې چې کوم د هغه نحوست وي دا نه وینه بهېږي، مال دې هم لاړ، جان دې هم خراب شو، ځان ټکی ځان داګی سپېړو سره چړو سره یا سر باندې تورې راکاږي او اسونو لاندې چې کوم دی هغه تېرېږي، د اسلام سره هېڅ تعلق نشته دی. کوم مستون عمل دی موږ به تاسو ته د ډنګې په چور باندې ښیو، دې لپاره تاسو به عمل وکړئ، موږ عمل وکړو مسلمانانو ته معلوم شي، او کوم چې خلاف سنت دی هغه مې درته وموښئ چې هغې نه ځان بچ کوئ. لهذا که دا عمل کوئ سنت عمل نو دوه عملونه دې ورځې باندې د حسین رضی الله تعالی عنه شهادت خو بیان شو مختصر غوندې، او د هغو مینه نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام هغو سره مینه، او د هغې نه علاوه روژه نیول او په دې ورځې باندې خپل کور والو له ښه خوراک ورکول، بریاني پخه کوئ، یو خو روژه ونیوله واړه به وخوري، کنې ماښام له پخه کوئ، مشران به هم وخوري، کباب پخه کوئ، وریجې پخې کوئ، چې کوم شی تاسو نه پخېږي هغه پخه کوئ، انشاءالله د هغې اجر به دی او د هغې برکت به دی چې آینده کال یو کاله پورې به ستاسو کورونو کې الله تبارک وتعالی د دې د برکته رزق تنګسي ختمه کړي، رزق تنګسیا باندې ښه خوراک بدل راکړي. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.